دا احادیث چې ذکر کیږي تر لاندې تر باب د تطوع ذکر کیږي د نفلي لمنځو. الله تعالی د فرض المنځو څخه بعد هم د انسان دپاره د نفلي لمنځو د تطوع ورته وایي د دې بندوبست کړی دی. تطوع او نفلي ودا ته ویل کیږي د سننو رواتبو څخه سیوا. سنن هغه سنت رواتب چې ورته وایي چې موږ په شواروز کې 12 رکعاته کوو، د هغه څخه سیوا نور داسې لمنځونه شته چې یو داسې لمنځونه دي. یو لمونځ د هغو څخه تحیة الوضو ورته وایي چې انسان اودس وکړي نو هغه اودس استعمال کړي، هغه طهارت یا غسل وکړي یا اودس وکړي یا تیمم ووهي، هغه طهارت استعمال کړي په یو 2 رکعاته لمونځ باندې. دا ته تحیة الوضو وایي. یا یو څوک جماعت ته راسي وخت وي هغه ته تحیة المسجد وایي. دا الله تعالی زموږ د فایدو دپاره او ځینې داسې لمنځونه دي چې هغه کې د استخارې دپاره دي چې انسان ته خیر و شر نه معلومیږي. بیا یو 2 رکعاته لمونځ وکړي د الله څخه دعا وغواړي، د ده په زړه کې القا الله د طرفه ولویږي، یا په خوب کې یا په ویښه په زړه کې یو خواته میلان راسي. دې ته استخاره ویل کېږي چې د الله څخه خیر طلب کړي د الله په قدرت د الله د علم مطابق. ځینې داسې لمنځونه دي چې انسان دی د انسان څخه غلطي کېږي، د انسان څخه یو لغزش ګناه کېږي، انسان را ولاړ سي یو 2 رکعاته لمونځ وکړي نو په هغه باندې الله ته توبهګاره سي، توبه وکاږي، دې ته صلات توبه وایي. الله تعالی یې هغه لغزش هغه ګناه ورمعاف کړي، دا ته صلات توبه ویل کېږي. او ځینې بیا داسې لمونځونه دي چې الله 10 قسمه انعام کې ورکوي چې هغه ته صلات تسبیح وایي. او یو لمونځ بیا داسې دی چې الله تعالی انسان ته یو ضرورت وي یو حاجت وي نه په پوهېږي، دغه نه یعنې تر وسې بار وي او یا هغه دی وي چې ده ته یو مشکل پیدا سي نو دا ته صلات حاجت ویل کېږي چې د الله تعالی څخه حاجت خپل وغواړي. دا هم لمونځ دی. بعضې اوقاتو کې داسې وي یو تکلیف جوړ سي انسان هغه هم یو 2 رکعاته پر لمانځه ودرېږي، هغه مصیبت وي یا تکلیف وي هغه رپس. دا د نوافل دې اول حدیث کې چې اوس موږ ووایي په دې کې تحیة الوضو دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو وخت کې حضرت نبی صلی الله علیه وسلم و بلال ته وویل د سهار په لمانځه کې، حضرت بلال ته وویل د سهار په جماعت کې بلاله کوم دی عمل دی چې تا عمل کړی دی په اسلام کې چې ستا ډېر امید وي او هغه کوم عمل دی؟ ما په جنت کې ستا د پښو کښهاری واورېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما په جنت کې ستا د پښو کښهاری ستا د چوټو کښهاری ما واورېدی په جنت کې زما تر مخه وې. اوس نبی اسلام چیرې لیدلی دی؟ ځینې وایي چې دا په مکاشفت په حالات کې په هغه د غیبو څخه الله تعالی و نبی اسلام ته په زړه کې القا اچولې ده، په حالت کې د مکاشفت نبی علیه السلام ته حالات معلوم سو. او ځینې وایي چې د معراج په شپه باندې و یا په خوب کې معراج سوی دی نبی اسلام ته، یا د معراج په شپه باندې نبی اسلام ته دا حالات معلوم سوی. ما ستا د پښو کښهاری د پښو د چوټو کښهاری واورېدی ته په جنت کې وې. دا رقم یو بل صحابي په باره کې نبی اسلام ویل وای ما د ولیدی چې هغه د قرآن وایي په جنت کې. نو بلال ورته وویل چې بل دی عمل ما نه دی کړی، خالی دا دی
چې زه یو اودس وکم، یو طهارت وکم، اودس وکم، یو پاکي وکم، بس د خدای دپاره بس ما پر ځان باندې دا لازم کړی د یو 2 رکاته کوم. که اذان وکم هم زه یو 2 رکاته وکم، که دغه اودس وکم هم زه یو 2 رکاته لمونځ وکم. تحیة الوضو د اوداسه د طهارت دپاره ما اودس وکړ، یو 2 رکاته وکم. نبی علیه السلام ورته وویل همدغه عمل دی، په دغه په وجه باندې الله تعالی تا ته جنت هغه مقام درکړي. او داسې د نبی علیه السلام تر مخه روان وي، د دې معنا دا نه ده چې بلال صاحب د نبی علیه السلام مبارک تر مخه تللی دی. وایي د هغه معنا دا ده چې د یو خادم په شکل باندې دی روان وي، د خدمت په شکل باندې په جنت کې تر مخه روان وي. حضرت بلال نبی علیه السلام ویل ما ستا د پښو شهاری په جنت کې واورېدی. وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر يا بلال حدثني تما ته بیان وکړه بارجع عمل هغه ډېر چې ستا ورته امید دی هغه عمل عملته في الاسلام ستا په اسلام کې څنګه عمل کړی دی چې ستا ډېر هغه طمع د ثواب د امید دی، تا کوم عمل کړی دی. فاني سمعت دفن عليك ما ستا هغه کړپهاری هغه شهاری د چوټ واورېدی بین یدی فی الجنة زما په مخ کې په جنت کې ما ولیدې. قال بلال ورته ما علمت ما عملت ما عمل نه دی کړی عملا ارجع عندي چې زما هغه ته یو ډېر امید وي. هغه یو دا دی انی لم اطهر طهورا زه یو پاکي نه کوم، یو اودس یا تیمم یا غسل فی ساعت من اللیل ولا نهار، که د ورځې وي که د شپې وي چې اودس تازه کم الا صلیت بذلک طهور په هغه اوداسه باندې زه یو 2 رکاته وکم. که څاښت وي، که مثال ماپښین وي، که مازدیګر وي، که ماخستن وي، ما کتب لی ان اصلي چې زه ما دپاره کوم شی هغه د الله د طرفه مقرر سوی وي زه هغه لمونځ وکړم، دغه عمل دی زه یې کوم. متفق علیه. دا د تحیة الوضو فایده وه. دا یو دا لمونځ دی. یو لمونځ چې دی په نوافلو کې په تطوع کې د استخارې دی. استخاره دا ته ویل کېږي چې انسان ته خیر و شر نه معلومیږي. استخاره په دې شیانو کې نه کېږي چې بالکل هغه یو فرضي شیان دي چې دا کار وکم که نه وکم، یا په دې کې نه کېږي. او استخاره په حرامو په ناروا شیانو کې نه کېږي چې یو شی ناروا کار دی معلوم ناروا دی په دې کې استخاره نه کېږي. هغه خو نه دی معلوم دی چې ممنوع دی بند دی نه به کوي. استخاره په داسې شیانو کې کېږي د مباحات شیان، مثال چې انسان ته د هغه خیر و شر نه معلومیږي چې یا الله په دې سفر کې مې زما اراده د خیر دی او که په اقامت کې مې خیر دی، چې سفر وکم که اقامت وکم، دا کې استخاره. یا د تجارت یو کار ته لاس ور اچي چې په دې کار کې مې خیر دی او که په دې کار کې خیر دی. یا یو نکاح و یو دوستی و یو رشته وي چې یاره په دې کار کې مې خیر دی، په کولو کې دا دوستی یا دا نکاح وسي خیر دی، او که دا دوستی مثال پر دا ځای پرېږدم نه وکم که په دې کې به خیر. د دغه شیانو ته ویل کېږي استخاره په دې مباحاتو شیانو کې چې انسان ته دغه خیر و شر نه معلومیږي، دې ته بیا د استخارې لمونځ وایي. هغه دا دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم و موږ ته د استخارې په امورو کې داسې هغه راوښوله، دا دوه راوښوله کما یعلمنا سورة من القرآن، لکه د قرآن سورت سي. هغه نبی علیه السلام ویل چې ستۍ اراده وکړي د یو امر، یا د یو تجارت یا د یو سفر یا د یو دوستي یا د یو بل کار چې ستۍ اراده وي ستۍ مطلوب وي، تی اراده وکړي بس تی دا چم وکړي فلیرکع رکعتین 2 رکعاته وکړي فرضي نه نفلي لمونځ، بیا دا دعا وغواړئ. دا دعا په عربیت کې غټه دعا ده، په پښتو کې د هغه معنا دا ده چې الله زه ستا څخه خیر طلب کوم ستا په علم، الله زه ستا د قدرت څه سوال کوم ستا په قدرت کې دي، الله زه سوال کوم ستا د فضل عظیمه څه ته قادر یې پر دې باندې بل څوک نه دی قادر. او بیا دا ووایي چې یا الله که چیرې ستا په علم کې دا وي چې دا زما دپاره خیر دی،
په دنیا کې او په آخرت کې نو ما دپاره دا کار باندې قدرت راکړي او ماته اسانه کړي او برکت کې واچوي. که چیرې الله ستا په علم کې دا وي دا کار زما دپاره خیر نه دی شر دی، نو په دین کې مې په دنیا کې مې په معاشت کې مې نو بیا دا کار زما صرف کې ما د دې څه وګرځوي او ما دپاره بندوبست د خیر هلته وکړي چې چیرې وي هغه به وي، هغه خپل حاجت مسما کړي، دغه 2 رکعاته وکړي. بس بیا که چیرې په خوب کې وویني هم صحیح ده، که د هغې په زړه کې القا وسي میلان وسي یو طرف ته، دا ته بیا ویل کېږي صلات استخارې. ځینې په لمنځو کې په نوافلو کې یو دا لمونځ دی. او یو مختصره دعا یې هم راغلې ده چې دا ووایي اللهم خیر لي واختر لي، اللهم خیر لي واختر لي. دا هم دعا راغلې ده. دا هم یو د نوافلو کې الله تعالی زموږ دپاره یو بندوبست کړی دی. نبی علیه السلام چې ستی که چیرې په یو کار کې ستی سودا بنده وي خیر شر یې نه معلومیږي، یو 2 رکعاته وکړه بیا به الله تعالی په زړه کې یو القا در واچي. دریم بیا د توبې لمونځ دی. د توبې لمونځ دا دی هر انسان نسي پاتېدلی، هر انسان څه غلطي کېږي، د انسان څه ګناه کېږي، د انسان څه غیبت کېږي، د انسان څه ښکنځل کېږي، د انسان څه یو پاش وویل سي، د انسان څه یو ناروا وخوړ سي یا ناروا وویل سي یا ناروا ته وګوري، انسان څه غلطي کېږي، څوک نه پاته کېږي. هر انسان یو انبیام معصوم دی، پاک دی، یو فرشتې پاک دی. دا انسان څه غلطي کېږي، انسان نسي بچاوېدلی. نو الله تعالی زموږ دپاره د توبې لمونځ رالیږلی دی. د توبې لمونځ بیان دا دی. حضرت علي کرم الله وجهه څخه روایت دی، هغه وایي حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر، ابو بکر صادق دی، ابو بکر رښتیا وویل. حضرت علي صاحب دا عادت و چې بچا یو روایت ورته وایي د نبی علیه السلام د لوړه ورکوله چې ستا په یاده ستا د قسم وي دا رقم ده، او کوم چا چې به وخت چې به ابوبکر ورته روایت ودته وکوي حضرت علي صاحب ته هغه ته یې لوړه نه ورکوله، ویل د ده باندې د صدیق نوم نبی علیه السلام ایښی دی. نو ځکه وایي ما ته روایت بیان کوي ابوبکر وصدق ابوبکر، ابوبکر صادق و. حضرت علي صاحب وایي ما ته ابوبکر صدیق وویل. ابوبکر صدیق وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من رجل ند یو انسان یذنب ذنبا یو ګناه وسي ثم یقول بیا ولاړ سي په یتطهرو دستي دی او داس وکړي. که انسان دی یو غلطي وسي د انسان نه پاته کېږي، یو ګناه وسي بس علاج بل نسته، علاج دا دی او دستي وکړي بس پر مانځه دې ودرېږي 2 رکعاته دې وکړي چې د نه پروټین که ماښام وي که ماپښین وي که مازدیګر وي که ماخستن وي، بس دی په ځان پوه سي بس اودس دې وکړي یو 2 رکعاته دې وکړي، بیا دې د الله څخه بخښنه وغواړي چې خدایه ما ستاسو معافي ده، خدایه زه بیا دغې نه کوم. بس هغه تېرو سوو باندې به استغفار وغواړي د الله څخه، او بیا به د راروان کې به دغه قصد وکړي چې بیا دغې نه کوم. ثم یستغفر الله الا غفر الله له. ابو بکر وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه واورېدل چې انسان څه غلطي وسي یو لغزش راسي بس دی یو ګناه ځینې وسي دستي دې ولاړ سي اودس دې وکړي، د اوداسه بعد یې 2 رکعاته لمونځ وکړي، د الله څخه دې معافي وغواړي. که د یو چا حق وی هغه به ورسوي، که د یو چا حق وی هغه دې ورسوي، او که دغه غلطي سوې وه د الله په حقوقو کې بس د هغه باندې دې نادم سي. توبه معنا استغفار ده، استغفار معنا پښیماني ده، ستوماني ده چې بس دی ستړی سو د ګناه څخه پښیمانه سو. ثم یصلي 2 رکعاته دې وکړي ثم یستغفر الله الا غفر الله له، الله بخښنه ورته کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استشهاد دپاره د ګواهۍ دپاره د قرآن عظیم یو آیات ووایي په دې روایت کې. ثم قرأ بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه آیات ووایي
الله تعالی وایي والذین اذا فعلوا فاحشة هغه انسانان چې دوی فعل وکړي فاحشة د فحش د ګناه او ظلمو یا ظلم وکړي انفسهم نو ذکر الله الله یاد کړي فاستغفروا لذنوبهم الله تعالی به دوی مغفرت وغواړي نو الله وایي چې زه به د هغو ګناه ورمعاف کړم نو دا بیا ته ویل کېږي د توبې لمونځ د توبې لمونځ دا معنا چې انسان الله ته تایب سي توبهګاره سي په ځان وپوهېږي یو ګناه راسه وسوه بس اودس دې وکړي 2 رکعاته دې وکړي دعا دې وغواړي بس الله یې پر هغه ځای باندې بخښي هغه ګناه او بل آیات په دې پسې د استغفار د بخښنې دپاره بل یو آیات دی د هغه شان نزول دا و چې هغه یو سړی و د هغه په تقاضا د بشریت یو لغزش ځینې وسو یو ګناه ځینې وسوه سمدستي پښیمانه سو پر ده باندې هغه ایمان تنبیه ورکړه په زړه کې دی سمدستي پښیمانه سو بس الله ته تایب سو زارې کې الله د هغه په حق کې د آیات نازل کړي ومن یغفر الذنوب الا الله څوک د بخښنې والا دی چې ګناه بخښي الا الله غیر د الله څخه الله بخښي او الله وایي دا بنده څه دی چې ګناه ځینې وسي ولم یصروا علی ما فعلوا دوام همیشهتوب نه کوي پر هغه ګناه باندې چې دوی کړی دی وهم یعلمون دوی عالمان پوهېږي اولئک جزاؤهم الله وایي دغه انسانان چې هغه تائبین سو الله ته هغه پر سجده سو 2 رکعاته یې وکړو او بخښنه یې وغوښتله اولئک جزاؤهم مغفرة د دې جزا چې د الله تعالی وایي زه بخښنه ورته کوم مغفرت دی من ربهم وجنات الله وایي زه هغه جنتونه هغه باغونه ورکوم تجري من تحت الانهار چې هغه جنتونه دي چې په هغې کې ولې بهیږي په هغې کې د شات ولي دي د شیدو دي د اوبو دي هغه د عسل دي په هغه کې خالدین فیها په هغه جنتو کې به دوی همیشه وي و نعم اجر العاملین ډېر ښه مزدوري ده د هغه عاملینو دپاره چې دوی عمل وکړي تایبین سي الله دا آیات نازل کړي دا د توبې لمونځ دی بعضې اوقاتو کې بیا داسې وي د مصیبت دپاره هم راځي یو ډېره سخته هوا جوړه سي یا یو تیاره وغوړېږي یا داسې وي چې هغه یو ډېره تنده هوا سي یا یو بل امر پیښ سي بس خدای ناخواسته یو تکلیف یو زلزله وي یا یو بل شی وي نو د هغه په وخت کې بیا دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې یو امر به پیښ سو یو تکلیف به پیښ سو بس دستي بل پر لمانځه ودرېدی وعن حذیفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر چې یو څه مصیبت یو څه امر به پیښ سو بس بادر الى الصلاه لمونځ به یې وکړي دستي به پر لمانځه ودرېدی بعضې اوقاتو کې داسې وي چې یو مصیبت یو تکلیف پیښ سي نو هغه کې به دا سنت دی چې نبی اسلام به دستي یا یو ډېره سخته تنده هوا جوړه سي یا یو ډېر توپاني باران سي یا یو ډېر داسې هواوې جوړې سي یا یو تیاره وغوړېږي یا د لمر یا د سپوږمۍ داسې هغه تنځې جوړې سي په دا حالت کې امر به پیښ سو نبی علیه السلام هغه بهادري کوله لمانځه لره کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر چې هغه به یو مصیبت یو امر پیښ سو صلی بادر الی الصلاه لمونځ به یې کاوی یو رنځ یو غم یو تکلیف او بلکې د الله تعالی هم دغه وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ای مؤمنانو تی امداد طلب کی بالصبر والصلاة په صبر باندې او په لمانځه باندې تی د الله تعالی سره امداد غواړئ په صبر باندې صبر 3 ارکان لري صبر په طاعات باندې هم دی انسان صبر پر عبادات باندې کوي هغه عبادات د الله د طرفه سوي هغه که تکلیف وي که شحال وي که راحت وي په هغه حالات کې کوي او صبر پر مصائب باندې دی مصیبت پیښ سي د مالو د نقصان یا د وفات یا یو فوتګي پیښ سي
یا د مرګ مسله راسي یا د ناجوړیو د رنځو راسي نو پر هغه مصائبو باندې. او دریم رکن د صبر دا دی، صبر هغه پر حرامو باندې، یعنې هغه چې الله بند کړي دي هغه پر ځان باندې بند کړي، الله حرام کړي دي هغه دی پر ځان حرام کړي، د دې څه صبر کول، د نارواو څه د ګناهو څه صبر وکړي. نو الله یا ایها الذین آمنوا استعینوا، ته امداد وغواړئ په صبر باندې او په لمانځه باندې. نو علما لیکي چې د تکلیف یو رنځ یو غم د هر شی سپېږ سي نو انسان هغسې په لمانځه ودرېږي، الله پاک هغه ته امداد یې کوي، توفیق یې کوي. بل یو روایت بیا د حضرت بلال په باره کې بیا راغلی دی. عن بریدة قال اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام یو وخت کې سهار کوي، بیا بلال ته ویلې ول په جنت کې ما ستا د پښو کښهاری واورېدی. حضرت بلال ویل هغه دا دی چې زه یو 2 رکاته کوم خالص د الله دپاره، پر ما باندې دا یو 2 رکاته ما نظرانه کړی دی چې زه د طهارت باندې سم یا اودس یا په تیمم یا غسل وکړم، زه 2 رکاته کوم. دا بیا دا و چې هغه د ځینې د حاجت و، ځینې د استخارې و، ځینې د هغه اوداسه دپاره و، او بل منځ بیا هغه د حاجت دپاره راځي. حاجت دا دی، حدیث کې راځي عبدالله بن اوفا وایي نبی اسلام ول که ته چا یو حاجت وی و الله تعالی ته یو کار وی، مثال ستا زړه غواړي و الله تعالی ته ستا یو حاجت دی چې یا الله ته دا مراد را پوره کړي، یا دا پور ادا کړي، یا دا کار را وکړي، یا الله تعالی ته د جنت راکړي، یا ته دا کار راته اسانه کړي، یو حاجت و یا په الله ته دې خواست کوه، یا د الله په بندګانو کې په یو بنده دې حاجت، یو بنده و د الله تعالی په بندګانو کې یو بنده ته دې حاجت و. مثال ستا و یو انسان ته ضرورت و یا ستا کار دا انسان په لاس کې و، اوس بیا نبی علیہ السلام وایي دا صلات حاجت دی، بیا ته 2 رکعات لمونځ وکړي، بیا هغه دا دعا وکړي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین. هغه دعا ته یې ووایاست. مثال بس په پښتو کې خامخا دا نه د ضروري چې دا دعا د چا په الفاظو زده وي، اودس وکړي 2 رکعات صلات حاجت په نیت باندې وکړه، بیا به څنګه روي، بس بیا و الله ته خواست وکړه، الله تعالی به ستا هغه حاجت در پوره کړي، که د الله د طرفه څه دې غوښتي او که د الله د په بندګانو کې د یو بنده په لاس کې ستا کار وي هم به الله در پوره کړي. او یو په نوافلو کې تسبیح لمونځ دی. تسبیح لمونځ دا دی، نبی علیہ السلام و خپل اکا ته ور وښوی و عباس ته ول ای عباسه ای کاکا زه یو شی نه در وښیم، زه یو عطیه نه کوم، یو هدیه یو تحفه، زه یو شی نه در وښیم، 10 نعمتونه دي کې 10 خصاله دي، که تا دا کار وکړې 10 قسمه ګناه به الله در وبخښي. او اوله ګناه وي، آخرې ګناه وي، زړې ګناه وي، نوې ګناه، په خطا سره کړي، په کسته کړي، شنې ګناه وي، لوی ګناه وي، پټي که ښکاره، هغه دا دی چې د 4 رکعاتو نیت وکړه. صلات تسبیح قسمه راځي، هغه اسانه طریقه یې دا ده د عبدالله بن مبارک چې 4 رکعاته نفل نیت سړی وتړي، بیا نو 4 رکعاته نفل نیت یې وتړي، سبحان یې وویله، سبحانک اللهم وبحمدک چې وویله 15 واره، بیا د ذکر د کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تر د عذاب سبحان سي وویله، بیا دا کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تر د عذاب پورې 15 واره ووایي. په دا اول رکعت کې قرات لا نه دی شروع کړی، خالي سبحان ووایي، بیا دا ووایي دا کلمه سي 15 واره پرکه، بیا اعوذ بالله ووایي، بیا بسم الله ووایي، بیا نو الحمدلله ووایي، بیا نو سورت ووایي، د سورت بعد بیا 10 واره ووایي، بیا په رکوع کې سبحان ربي العظیم به ووایي، بیا دا 10 واره ووایي، بیا چې د رکوع څخه پورته سوی بیا په دا قومه کې پسې ولاړ دی 10 واره وایي،
بیا په سجده کې به سبحان ربي الاعلی 3 واره ووایي بیا دې 10 واره ووایي بیا چې راکښېنستی د 2 سجدو په میان کې 10 واره ووایي بیا دومې سجدې لسې ولاړئ بیا سبحان ربي الاعلی ووایي بیا 10 واره ووایي دا 15 واره په یو رکعت کې بیا دا نور رکعتونه به هم دغه رقم وکړي دا یې اسانه طریقه ده یوه د عبدالله ابن عباس صاحب نبي علیه السلام تور ښوولې ده هغه دا ده چې اول رکعت کې 15 واره ویل کېږي د الحمدلله او د سورته بعد 10 واره نسته هغه د دومې سجدې څه چې راپورته سي هلته یې وایي نو هغه طریقه لږ ګرانه ده دغه هغه اسانه طریقه ده چې دا انسانان یې کوي اول وار د 4 رکعتو نیت چې وکړي 4 رکعت نو سبحانه ووایي بیا د سبحان بعد سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر تر دا ځای پورې ووایي بیا اعوذ بالله ده بیا بسم الله ده بیا الحمدلله او سورت ووایي بیا 10 واره بیا په هر ځای کې 10 واره دا 300 واره ذکر چې دا لمونځ دې وکړي نو 10 قسمه ګناوي الله معافوي لوی ګناوي کوچنۍ ګناوي اولي آخري زړې نوي کستن سوي په خطا سوي وي او بیا په پټې وي که په ښکاره وي دا بیا صلات تسبیح دی دا الله نبي زموږ د شفقت لپاره د رقم لمنځو د هر شاه جلا جلا بندوبست کړی دی زموږ په هغه کوم حاجات کې په هغه خپل وخت کې زموږ ته ضرورت یې هغه و واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین